بسم الله الرحمن الرحیم. د بهونکو خدای په نامه کرمن لیدونکو او د احمدشاه بابینې کرمنو مینوالو السلام علیکم. دا د احمدشاه بابینې د دوام بلاک هغه نوی پارک دی چې جوړ شوی دی په لوړ مصارف دولت جوړ کړو، خو اوس یو ستونزه چې د اوبو نشتوالی یا اوبه خو شته دلته، خو دولت دلته کسان نه ګمارلي، ټول دغه پارک د اوبو د نشتوال سره مخامخ دی او خپله یې وګورئ ویډیو کې چې ډېرې ګلافونه او ونې د منځه د تلو په حال کې دي. نو مسؤل چارواکو نه مو هیله ده چې په دې برخه کې د زړه نه کار وکړي تر څو دغه پارک چې جوړ شوی دی خراب نشي او د منځه لاړ نشي. نو هیله مو دا ده چې ټول هېوادوال په دې برخه کې په دولت باندې غږ وکړي تر څو دغه د اوبو غم د دې وخوړل شي او د وچکالۍ نه وساتل شي. ډېره مننه.